په شاه منصور کلی کې د ثابت خان دی معروف خان استادي پارټ کیو د سیزن راځي نو د تماکو پاوالا او د بټای پاوالا به خبره کو د دې سیستم وړاندې نه دورم بیانوم او اوسانه دورم بیانوم موږ سره زمیداروم ناستي او لکه چوکمارو نه بم تاسو کو پخوا لکه 85 86 یا 80 کې 75 کې خوشا کې د دې بټو دورو او په صوابای ضلع کې لکه په زیده کې شاه منصور کې کونډه کې لاهور کې یا روسین کې لکه دغه سی وغیرہ وغیرہ کلو کې دغه کې د دې بټو سیستم روان دی په خوا با شپېته چوکې خلکو د روپای تړلې شپېته نو که تاسو وګورئ دا چوکره علمه دا پورا 10 کیلو چوکره یو لکه یو جوړ دې ته جوړ وای دا جوړ دی دې ته جوړ وای په یو جوړ کې چې کم نه نو 10 پانی دي تقریبا په خوا به دا پانی چې کمیري وړي به درې او غټي به دوا دا به شاپ شاتړل شاپ شادا سي توي او چې نه به بره و نه به کته و اوس په یو کودا کې چې سور راځي نو هغه د تړي ځکه چې د خشاک لکه مونږ چې وته سبزي بالن وو د دې کیمرې ځکه چې په سوار لس 1500 من دی نو مخکې به 40 من پاڼه په بټای کې چولر 15 رنګ کو بټای کې اوس پکې د 120 من 100 من چي نو هغه سیستم بدل شوی دی او دا پکې مو چې دوه بکې ورانو یو به د ورځې یو به د شپې د کیور تشریح راته وکم او کسان به سهار تلل شپږ یا اوه کسه به تلل نو پټي کې به پاڼه ماتوله په 10 روپۍ راز پاڼه وه او د روپۍ به شپېته چوکې تړلې بعد کې بیا 10 چوکې به د روپۍ تړلې شوې یوه چوکه به 15 روپۍ تړلې شي اوس دوره تبدیلي رااله او خوا پیسې درنې وي اوس پیسه ډېره زیاته سپکه شوې ده نو چې ګریډ به کېده ګریډ به راته مخیم دلته به هغه اوتې بټۍ هغې کې به راته ګریډ وخیم چې شپږ به نمبر شپږو نمبرې به وي بادامي به و ښه بادامي به و ښه څلورم به و څلورم به و ړومبی به و دویم به و داسې شین به و ټکر به و سوځېدلی به و دا به پکې نمبرې وي او هغه د ګریډ به بیل کسانو ماهر خلک به و کیور به بیل و چوکمار به بیل و لکه دا چوکمار دي اوس زمانه کې چې کوم دی هغه سیستم ختم شوی دی په 12 زره دی په ټیکه بټای ورکوي او هغه سهار کسان ځي او کوي ماتوي بیا یې راړي او بیا یې دلته کې تړي 10,000 روپۍ یا 12,000 روپۍ هغه پیسې دی د هغه یو بټای حاصلوي دا چوکره اوس خدا د الوچای یا د خرمانای ده پخوا به دا یا د خونه یا د ویلنای به وه زمونږ د سیند نه پورې په بیله کې ډېرې غټې ویلنای وي صفا چوکې به وي نو به خلکو راړې او په دې کې به استعمالولې په بټای کې د خونه چوکه یا د ویلنای اوس یا د جینجر ده یا دا د الوچای خرمانای ده زیات تر سپیدارو نه خلکو باسي ریټال نه راړي او دا سوتلای را دا به مازیګر بالکان رالل چوکې به ځان ته سمې کړې غونډان به کړې کسانې به کړې بیا به مازیګر ناوخته کې ځای ونیسو هغه خپل ټټو به سره وغې ته به ټټو وي چې چوکه به پکې کېښوده او کټ کې به پاڼه پرته وه ډېره په عزت او شپږ جوټه پس په ول ورکړی شو خدای دې ځای ولي دې ځای به یو ولو چې به یې ورکړو نو شپږ به دې مخته جوټه او شپږ دې مخته 12 جوټه به او په ترخ کې به چې کم دی نو چوکې دننه کېدې او چې چا به هم یو پاڼه د کټ لاندې پرته وه نو چوکه به یې ماتوله چې مالک به راغی نو په هلک باندې به یې چوکه ماتوله وی دا داسې کړي ده شپېته چوکې به هم تړلې 1,000 روپۍ لکه دوره ارزاني وه اوس دوره ګراني ده چې د یو چوکه به 15 روپۍ تړلی شي نو دا په دې صوابای ضلع کې دا هم یو تجارتي سیستم دی پخوا
به داسې کار و چې یو نیم بټیمار سره دغه نه و دا کاپي به ورسره نه وه نو سکاره به یې راواغېستل لکه دې ځای به یې ولیکه چې پلانکې نوم به یې ولیکه ستا دوره پیري دي نو په دیوال به یې په سکاره ولیکه چې باران به وشو نو به روانه شو هغه به ختم شو چاله به یې څه نه ورکول هغه به ختم شو د بټیمارو هم ډېر ظلمونه کړي دي وړو سره چې څه وا به یې نه غوښتل څه شی به یې وانه غوښت پیسې به رانهلې نه بل کوم ځای نه ورکولې غریبۍ وې نو هغه به ختم شوې اوس راځئ دننه چې کوم دی نو ځو دا بټای را کم کې چې تماکو پخېږي دا بټای را کم چې دغه بهر چوکې پخېږي نو دا هغه سیسټم دی دا پیپونه وګورئ دې ته پیټنګ وایي دا چاپېره دا والا دا پیټنګ دا پیټنګ دی پیټنګ وګوره دا د سنټر پیپ دی دا دې ته د سنټر پیپ وایي او دې ځای هغه دی بهر انګیټای هغه به هم ګورو دا سنټر دی دا سنټر دی ښه دا سنټر دی په دې کې چاپېره اور ګرځي او هغه باب کوي باب او دغه پخېږي او دې ته رینګ وایي دا رینګ ته دا د 5 رینګو بټای راوګورئ 5 رینګ کوي پکې 5 رینګ کوي پکې هغه بره کړکېرې چې لوډ کېږي چې بټای ته چوکې وړي ته لوډ وایي لوډ چې لوډ کله کېږي نو په بره رینګونو کې به زیاتې چوکې ږدي په بره رینګونو کې به زیاتې چوکې ږدي او په دې رینګونو کې ټولو بره رینګونو کې به زیاتې چوکې ږدي بیا به ورپسې په نمبر کمې کوي دې له چې راځي نو بالکل رنګای بږدي داسې رنګای بږدي ځکه چې د دې ځای نه بعد وي بره چت کې کار کوي او چې کله تاسو بټای ډکه کوي نو دا واړه کړکېري دی دا یو دا کړکېری یو هغه دی نو دا ورپسې ټول بند کړي هغه هم بند کړي نو اور ورپسې کېږي نو د هغې پورې چې نه دا کوي چې بټای رنګ وکړي رنګ او پاڼې وچې شي بیا دا واړه کړکي کولاو کړي بیا هغه بره نه کولاو کړي چې کله بټای ډانډي ته شي نو نږدې شي تقریبا 15 شپږ ورځې کې بټای راځي چې خشاک دلته به یو میټر ځوانډو دې ځای کې به میټر ځوانډ وي دې ځای به یو میټر ځوانډو هغې ته به یې کتل هغه ځای کې به یې ساته لکه 145-50 داسې کې به یې ساته تقریبا هغې سړي ته به یې کیور وي چې د ورځې به چا اور بلو به د ورځې کیور و چې د شپې به چا اور بلو هغې ته به د شپې کیور وي ټول کار په کیور کې چې بټای په یو سیسټم کې به وساتله نو هغه به زر راله ښکلې به هم راله رنګ به هم واغېستو اوس پوه شوي او اوس د کیورای هغه سیسټم ختم دی وایي ولې چې میټر نشته په توک باندې اور بلیږي که 50 منه بل شو که 10 منه بل شو خو په بټای کې ګوره چې معمولي سړه شوه نو بیا په 10 منو هم نه راګرځي په دغه باندې خو بره چت کې به چوکې ډېرې ږدي په رینګونو کې او په دې کته کې به بیا رنګای ږدي ګودام وایي دې کمرې ته ګودام دا تړلی شي دا وګوره دا سوی تړلی شوی بنډل دي دا بنډل او د ټلیفون شمېره وایم چې 0315 94 65 دا زما د ټلیفون نمبر دی که ځینې کمنټس کې خلک ووایي چې یاره دا ټکي ده غلط ویلی نو ما نه به ټلیفون تپوس وکړئ چې غلط او صحیح وضاحت درته وکړم ځکه چې ځینې لهجو کې د یوسفي لهجه کې بل نوم وي او د خټکو په لهجه کې بل نوم وي موږ څادر ته څادر وو هغه خلک ورته ټیکرې وایي نو داسې به ني لکه موږ د یوسفي لهجه استعمالوو ځکه چې دا په کتابونو کې هم لیکلی شي صفا ژبه را صفا سوتره خبرې دي نو که څوک تپوس کوي نو ما نه په دغه ټلیفون شمېره مې ده په دغه رانه تپوس وکړئ او بل پروګرام ته بیا ځان جوړو که څوک دا د بټای سماعت ټولې خبرې وي او دا موږ پرې وسو